ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيْكَسُوكْ وَعِي مِنَ نِشْتَاپَ دُنْيَا نو داغ سینک زڑ نشت صفا وَيْكَسُوكْ وَعِي مِنَ نِشْتَاپَ دُنْيا نو داغ سینک زڑ نشت صفا ولی تبخی کے دمخ عکس لیدین شنو حسن چیوائی مخ نشت زمان کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق کا بانکپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. درود شریف ہوا ہے. عزیزانو د سپاہ صحابہ د پاک و عظیم مشن د خاطرہ منگستاسو پا خدمت کے امدارنگی اکابرین حضارات
قائدین سپاہ صحابہ مولانا عطا الرحمان صاحب فاروقی اومدارنگی نور ملگری د دغ سپاہ صحابہ پاک مشن په خاطر دی لری علاقے ته حاضر شویو. عزیزانو بلا تمہید دا چون کے جلسات د حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ د شان مبارک منعقد شوی دا، نو لہذا بلا صد تمہیدہ یو سو خبر کول ستاسو پوڑان دے کوم. اسے خو سپاہ صحابہ تاریخ د شہیدانو یو لڑلے شوی داستان دے. سپاہ صحابہ پا ملک یو هغه مظلوم جماعت تے چې د دوی عالمان کله تاسو له په سټیج باندې په نظر راځي نو غالب یقین دای چې دا په لګو لګو وختونو کې زمنګ مخې کې بیانی ولاد. اسه خود مرګ هیڅ چا پته نه لګي. الله فرمایلی دی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. خو لیکن قائدین سپاہ صحابہ د شهادت او د مرګ په پلیټ فارم باندې سره فیرستی. اغا وجه دادا چې دا هغه جماعت ته چې دوی د کم چا نوم اخلی نو دا غوی په نقش قدم باندې هم روان دي. عزیزانو منګ چې د چا نوم اغستون کیو اغا خلق صحابه کرام دي. اغا هغه خلق دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غوی په بارک فرمای اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اے د تمام کائنات مسلمانانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کئی اصحابی کالنجوم. خبردار صحابہ کرام دا عام خلق و پشان شمار نکے بلکہ صحابہ کرام هغه پاک ہستیانی دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هغه پشان د ستورو دی چې کم یو پس روان شي نو گمراه کېږي بنا سیده لار طرف ته براوانه. د دوی لار هغه لار د چې څوک ور باندې زی نو دا لار ترکستان ته نه د تلې سیده جنت ته تلې دا. وی کبل چا پس روان شي کېدلی شي چې جهنم ته روان کی. خو صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. روایت لگ ضعیف تے خود چون کی صحابہ کرامو کی ہر یو داس دے لکن مروس پوگ میں کم یو پسی چی روان شنو آغا دا ہدایت یو ستورے دے. نو عزیزانو عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا حق صحابہ کرامونا ہم یو صحابی دے دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نپس دریم خلیفہ دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور پسے عثمان ذوالنورین. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا شخصیت تے چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلچی مسلمان شنو دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک مشن دا دعوت دا پار اخپل زان وقف کو نو خلق لبے دعوت ورکو. اگو دعوت کی عثمان ذوالنورین نے ہم دعوت ورک آراغ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پلاس باندے بیعتو کو مسلمان شی. عثمان ذوالنورین هغه صحابی دے چې کله محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله نبوت رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لورک نو د نبوت نه بعد په حیثیت د محمد رسول الله چې کله محمد رسول الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت سترګې وغړولې نو د نبوت نه بعد محمد عربی صلی الله علیه وسلم اټولو ناول رشتہ چې جوړ کړم د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ سره ولګولا. د محمد په حیثیت باندې د محمد ابن عبد الله په حیثیت خو مخکم رشتہ داران وو لونه مخکم ور کړی وي. خو چې کله محمد رسول الله شو
نو ټولو نه اول یې چې رشته جوړه کړه او ټولو نه اول یې چې د خپلې زومګیرۍ دپاره خوښ کړو نو هغه څوک و؟ عثمان ذوالنورین. خلق سوال کوي چې هلکه عایشه ابه زیاته مرتبه لري که نه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها؟ تقابل صحابه کرامو کې منګه سي نه کوو خو چا مجبور کړیو. تقابل نه کوو ټول ګلونه دي خو چا مجبور کړیو. وی خلقا خدیجه بهتره ده که حضرت عائشه بهتره ده؟ دا خلق زکه دا سوال کوي چې هغې نه فاطمه پیدا شوې ده رضی الله تعالی عنها، زمنګ د سر تاج دی هغه هم هغه د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه بیبی ده. لیکن سوال دا دی چې خدیجه بهتره ده او که عائشه بهتره ده؟ زه ډنکې کې چوټ مسلمانانو ته وایمه چا سره چې نکاح د محمد ابن عبدالله په حیثیت باندې شوی و هغه ښځه هرګز هغې ښځې مقام ته نشي رسېدلی چې هغې سره نکاح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت باندې شوی و. د چا نکاح چې په فرش باندې شوی دی د هغې مرتبه هرګز هغې بیبي ته نشي رسېدی چې د هغې نکاح په عرش باندې شوی دی. دا خو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها مقام دی. کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کېده نو محمد ابن عبدالله نو د نوم صرف محمد رسول الله نه بلکې صرف محمد ابن عبدالله. او کله چې عایشې سره نکاح کېده نو نوم یې سو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه بیبي دا چې د دې نکاح په فرش عرش کې شوی و، فرش کې نه و شوی. دا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ په باره کې چې کم کانفرنس ته حضرت عثمان ذوالنورین څوک دی؟ عثمان ذوالنورین هغه شخصیت ته چې کله محمد عربي صلی الله علیه وسلم د نبوت په هغه منصب باندې سرفراز شو نو په تمامو بنو هاشمو کې تمامو قریشو کې سترګې وغړولې چې زما د لونو د پاره به بهترین شخص څوک وي. نا ټولو نه اول یې چې نظر ولګېده نو هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه خپل لور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها د هغې سره نکاح وکړو. او بیا ګوره په دنیا کې د بهتروالي دپاره دوه څیزونه دي، یو د هجرت یو د بدر. کله چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ملګری د مشرکین مکه نه ډېر زیات تنگ شول، رب العالمین طرفنا ورته ندا وشوه، رب العالمین طرفنا حکم وشو چې یا رسول الله دا خپلو ملګرو ته د اوس د وطن د پرېښودلو حکم وفرمایا. نو ټولو نه اول هجرت چې کړی دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د هغه په خوا کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم لور وه او هغه روان شه حبشه ته هجرت وکړه. بیا چې کله د بدر واقعه راله رب العالمین خوښه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتنګانو صحابه کرام د بدر د پاره تیار دي. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار دا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سترګو نه اوښکې روانې دي چې یا الله که چرې د دې ته مردارۍ ته پاتې کېږم دا خو زما بیبي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده، زما بیبي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده. یا الله که د دې ته مردارۍ ته پاتې کېږم نو غزوه بدر را نه پاتې کیږي، او که غزوه بدر ته زمنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور پاتې کیږي. ګوره ورته عرش نه رب العالمین جبرائیل امین راولېږلو یا رسول الله حضرت عثمان ته ووایه چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د لور ته مرداری دی وکي او د ما عرش کې شمار کړی دی د بدر په مجاهدینو کې، بس د شمار دی پکې. کله چې بدر ته لاړل، بدر کې کله چې مال غنیمت تقسیمېده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وحې سره واغسته کېښوه. صحابه کرامو تپوس ترې نه وکړه یا رسول الله تمامې حصې دي تقسیم کړې دا دې چاته ایښې ده؟
وی دا د هغه چا حصہ ده چې هغه عرش کې د بدر په مجاهدینو غازیانو کې الله شمار کړی دی، هغه حصہ ده. کله چې راغی نو حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها فوت شوی وه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ جاړي سترګونه اوښکې بهیږي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید، وی اے عثمان از ستا سترګو کې اوښکې نشم کتلی، والله ستا خفګان نشم برداشت کوی. و یا رسول الله په دې نه جاړم چې زما بیبي وفات شوې ده، جاړم په دې باندې چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم لور نه زما کور خالی شه، دې پاره جاړم. وی ښا، وی والله عثمانه زما د داسې سینه ټنډه کړې ده، زما د داسې سینه یخه کړې ده چې دا بل لور ما اعلان وکړ مه خفه کېږه، ستا سترګو کې زه اوښکې لیدی نشمه، بلکې ما د دویمې لور ام کلثوم نکاح هم تا سره وکړ، بله لور یې موله ورکړه. وخت تېرېده هغه هم وفات شوه. محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمائی اے عثمانہ زما دې په رب ذوالجلال باندې قسم وي تا نه زه دومره مطمئن یما، تا سره زما دومره محبت ته، دومره زیات زه پتا باندې عاشق یما، کچره زما سلوي خلونه وې نو ما به یو بلې پسې تا ته نکاح کولی، خو چې وې نه یکی بعد دیگره. دا د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شان دی. اخو یو جدا خبره ده چې نن سنی دومره غافل سنی دی چې شیعگانو د هغوی په کتابونو کې، شیعگانو د هغوی په زبانونو باندې د ذوالنورین ټکی نه غواړي. غنی 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 عثمان غنی، الکه غنی څه شي؟ غنی په صحابه کرامو کې نور نو. دا خو د شیعگانو هغه تحریک دی چې هغوی کله ته ذوالنورین وایي نو د هغوی په عقیده باندې زد پریوزي، هغه دا تېنه مراد اخلي. خو پوه قوم دی، تاسو په شان غافله خو نه دی. هغه وایي چې کله ذوالنورین وایي نو د پیغمبر علیه السلام نورې لوڼې ثابتېږي، خو یې نه سوا نه مني، وایي چې د سره یې نه. ځکه خو موږ خطبو کې د څلورو واړو نومونه اخلو چې کم سنیان دي، چې کم پې نه دي خبر، امبلو کو تول کې راغلي دي نو هغه بس همدا و ذریاتې او بس ختم. الک هغوی سوچ کړی دی کچرې دا سنی قوم ذوالنورین وایي، احادیثو کې ذوالنورین راغلی دی، نو بیا خو دا زمونږ په عقیده زد پریوزي. نو ټکی کې خو یا ډېر لوی غني و، هلکه غنیان په صحابه کرامو کې نور نو، خلکو په زبان غنی غنی عثمان غنی، ذوالنورین ټکی وران شي. هلکه ذوالنورین وایي چې د شیعگانو په عقیده باندې زد پریوزي. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ السلام دو لوڼې ورکړې وې، او نن سبا د هغه چا شان چې هغه له یوه لور ورکړې وه، هغه د هغه چا شان نه زیات بولي چې چا له یې دوه لوڼې ورکړې. زمونږ دواړه د سر تاجونه دي، خو تقابل ته چا مجبور کړي. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ سره حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وا. یو ورځ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د کور نه راووته. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پر مټ باندې کېنولې ده، حضرت حسین له ګوته ورکړې ده، یا حضرت حسین په مټ باندې کېنولې ده، حضرت حسن لاس نه رانیولې ده. راغله پیغمبر علیہ السلام جاړي چغې واورېدې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور چغې دې کله چې پلار واوري بیا برداشت کولی نشي. وی ولوري ولې جاړې وجه څه دا چې دا ته چغې وایې؟ ولوري زه ستا چغې اورېدلی نشمه. وی یا رسول الله زه دې داسې سړي له ورکړی یمه، زه بیا هغه سره وخت تېرول نه غواړم، ما خپل کور کې وساته یا رسول الله. وی ولې بچیا وجه څه ده؟ وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا ابو جهل لور سره نکاح کول غواړي، زه د دشمن د لور کور کې دشمن لور په خپل کور کې ساتلی نشمه، زه هغې سره د سوکنې والا زندگی، د هغې سره د بنتوب زندگی برداشت کولی نشمه. د ابو جهل لور کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات غصه شه، لاړه
د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تپوس یو کوئی چرته ده چې وای کته په جمعات کې پروت خاورو کې وای قوم یا ابا تراب داسې د بخې سره واله قوم یا ابا تراب نن خو ابا تراب ټکه دی ډیر په عزت استعمالي پیغمبر علی السلام په ناراضګۍ سره فرمایله د ډېر غصې نه ویلو قوم یا ابا تراب پورته شه په خاورو کې خړه تاله چا لور درکوله ته خو غریب سړی وي لار شاه عمر فاروق و حضرت ابوبکر صدیق و حضرت طلحه وغیرہ راو غواړه ابو بکر و عمر راو غواړه یا رسول الله لور استادا بی بی دا حضرت علی دا دو حضرت ابو بکر و دو عمر پا کس کار دے اولی را غواړي الکه خپل کتاب دے وګوره خپل کتاب ستاب کتاب کې علل الشرائع و دے ګوره خپل کتابونو کې ستاب کتابونو کې لیکلي دي چې هغه سره دا ربط سو چې غیر غختل وای زکا چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها رشتہ چا غخته وا ابو بکر او عمر فاروق دا راغلی و چې حضرت علی له لور ورکا ویراوی غواړه زما په لور تکلیف ته او دی غوخته وا نن دې ما سره خبرو کی راوی غوخته کې ناستل حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په چهره باندې ډېر د غصه آثار دي اے طلحہ لارشا نادے بن ناس الصلاۃ جامعۃ اے طلحہ لارشا نادے بن ناس ټولو خلق ته आवाज کا ټول دی راشي جمعه دکش مسجد نبوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چهره د غصه نه تک سره ده لکه عثمان شان سره لوب مکوا ټول خلق حیران دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چرته پتندی باندې ګونځ نه وراغله اغه نن غصه ده یا الله سوای و ودره ده حمد و ثنا نه بعد وی چې اے عمر اے ابو بکر دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رشتہ تاسو مانه غوښته و د حضرت علی د پاره ورنه د دې غربت د دې فقیری ماته معلومه و خود تاسو په وجه ما ور کړی و او نن زما لور خفدا دا ابو جهل لور سره نکاح کول غواړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا دا سے आवाज کو د تمام خلق په مخ کې ویلا یجتمع بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع بنت عدو الله فی بیت واحد وی زما د په خدای باندې قسم وی چې د الله د رسول لور د الله د دشمن لور سره په یو کور کې نشي جمع کېدل نو بس نتیجه دا ده چې طلق ابنتی میری بیٹی کو طلاق دے دو بس ختم بس میری بیٹی کو طلاق دے دو اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر ڈالو جب تک میری بیٹی تمہارے گھر میں رہے گی اس وقت تک تمہارے گھر میں اللہ کی دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی طلق ابنتی الکیوزے کی دو لڑور کڑی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا کله د شکایت موقع نه د ملاو شوه بلکې دا وایي چې زما د په خدای باندې قسم وي کسلوي خلوړه مې وینو ما به پتا باندې یو د بل نه بعد قربان کړي وا او دلته ور کړي دا نو هغه هم دومره خفه کړي دي چې تمام خلق په منځ کې اعلان کوي چې لا یجتمع بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع بنت عدو الله فی بیت واحد یو کور کې د الله د دشمن او د الله د رسول لونی نشي جمع کېدل طلق ابنتی زما لور له طلاق ورکا عثمان ذوالنورین شان سره هم چړه کنه هغه عثمان ذوالنورین چې داغه شهادت واقعا افسوس دار چې ټیم ډیر کم دی هغه ز بیانول نه غواړم خو ډیر په ظلم باندې شهید شو مدینه الرسول کې هغه ذبح کړي شو مدینه الرسول کې داسې په ظلم باندې شهید شو چې داغه ویني د قران مجید په الفاظ باندې پرې وته الکا یو طرف ته خو چې وګوره د محرم په شپو ورځو کې چغې وایي هاي شو الا ډیر تګی دي تاسو پښتانه نه تاسو د محرم پښپو کې دا شربتونه مربتونه او کې بیا تقسیموي او ځان
نه دا کم شرک او بدعات هم شروع کړي دا پرې ده او دې ځنه لوټه والی قبرستان ته ولاړ شي په قبرونو باندې اوبه چې وي حسنیان ته گمړ شي دي الکه حسنینو تستا ستا دې قبر نال ته چرته پیپ تله دې کسنګ چې ته دلته اوبه چې اغزه کې هغه کربلا کې ور باندې پڼه کوي هغه او کچری تګي دي بل فرض نو ستا قبر باندې اوبه چول سره هغه ته راحت رسی یا دا طریقه چرته خیر القرون کې وا داسې شی هغه حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ الکا دلته خو په کربلا کې 10 تاریخ باندې قافلې رااله 10:30 یا 11 بجې جنگ شروع شو 1:15 بجې جنگ ختم شو دا تندوا او دا خفغانو وغا ټول عمر جوړه هشو یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین او چې کمزه کې سلوي خورزي خوراک او څاک نو ورته ملاوي دو 40 ورځې هغه باغیانو د حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ محاصره کړي و داغه په باره کې هیڅ فکر نشته سلوي خورزي هغه باغیانو حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ په کور باندې محاصره کړي وانه ولا وبور کولې نه ولا روټه ور کولې او نه ولا نسوار ور کولې ای پښتنو ته ډېر وای چې او به په بند کړي وي نه خفقيږي خو چې نسوار په بند کړي بس وي و جاړي بیا ښه اورېدلې خوم دي کنه نو تاسو ټسه مس نه کیږي نو ځکه مې چې نسوار بند کړي 40 ورځې محاصره وا چې او به هیڅ شی ورته نه ملاوي دو هر شی ور باندې بندو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ برنا आवाज کوي عثمانا تند ولګي سره سکه وی اے حضرت علی چې کله وګه شمانو بیا قران وایم چې کله تګه شم منځونه کوم بس دا کار کوم و بو چې نشته تکبیر شهادت عثمان جامع القرآن جامع القرآن عزیزانو سلوی خورز محاصره وا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخپل بچی چی دی حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما وی حضرت علی سے بدوی دمرا احترام کولو چې دوی ته ډېر په احترام باندې आवाज کولو اوچت आवाज مرته نه کولو چاته تاسو کې حضرت علی د خپل بچي دمرا زیات احترام کوي پلار خو ته دا خو دی بچی دی و اے دا الله بندا دا زما بچی په حیثیت باندې زه احترام نه کوما دا د محمد عربی صلی الله علیه وسلم نوسیان دي زکه په دې حیثیت احترام کوم چرته داغو په مخ کې اوچته خبره نه وکړي چرته ورته تیز आवाज نه وکړي گزار وال دا هډېر لري خبره ده دواړو ته وای چې اے بچیو لاړ شه تقوما بابا عثمانا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دروازې چوکیداری وکړي لاړ شه چې څوک ول تاوانو نه رسي تکلیف ورته ونه رسي باغیان ته نه خلاف تقوما بابا عثمان چوکیداری د محمد عربی صلی الله علیه وسلم وسی حضرت علی چې تاسو زمنګ یاران وای چې وای حضرت علی ور سره نه لګیدا هاي هاي داستانونه جوړ کړی دي منګړت قصې د دین نوم یې هغه منګړت قصې د دین نوم یې خیره بس چې دا دین دی نو هاي شو ورته وی چې لاړ شه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دروازه باندې ودرېږي چرته تاوان او تکلیف ورته نه رسی حضرت عثمان خبر شاغه ورته چې زما په دروازه باندې ودرېږي تاسو ته تکلیف ورسی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیه واپس کړه الته چې کله ولید حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جلال کې راغی یو له سپېړ رخلاص کا حضرت حسن په مخ باندې اوالو بل طرف ته حضرت حسین په بل مخ باندې اوالو یا الله عجیب داستان دی یو طرف ته اوچت आवाज نه کوي یو بل طرف ته په سپېړو وਹੀ ولی د حق چا دروازه پرې خدا چې د چا د دروازې د چوکټ چاوکیداری فرشتي د اسمان کوي او دومره شان لري حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغا شان لري چې داغه دروازې ته فرشته ولاړې دي چوکیداری کوي نو تا داغوی چوکیداری څنګه پرې خو عثمان دې پرې خو تراغي وي یا اے بابا من خو هغه ولي ګلو وای زه
ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا او باغستی دی پمش کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کور لے وروڑی چی تگے دے ډیر ورځونه وبنشت باغیانو داغه حرمت ملحوظ نظر و نساتلو بلکې هغه په غشو باندې هغه مشک ورته سوره او بو نه رسیدي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هم دارنګ خپل بچو وغیرہ ته وی وبو ولا وروړه کله چې حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ او بو ورل روان کړي نو باغیانو لار کې رکاوټ جوړ ک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ برنه ولیدل وی چې خلقو ما ته حق کوئی نه وبنرا کوي چې هغه بیری روما ما په خپل پیسو باندې صحابه کرام تاغسته او وقف کړي میو هغه نه مال او خپل وبنرا کوي دا ولی وی کله چې د مسجد نبوي مکه تنگ شوانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو وی اے صحابه دا مسجد نبوي مکه تنگ شوی دا خلق پکې ناراضي دې کې چنده واچوي زاغه خلق ته د جنت ضامن یما ضمانت د جنت مالاس کړي چنده واچوي حضرت عثمان چت شو یا رسول الله چانه و پیسہ ماخلا دا ټولس مکه بزوالم وی اے باغیانو حق اسمکا حق جماعت چاغا ما صحابه کرام تاغسته او وقف کړي مې نن په هغه مسجد نبوي کې مال د 2 رکعاتو مقنه راکوي ظالمانو هغه کوئی چې ما اغسته او خلق له وقف کړي وغیله یو ګټو بنا راکوي الکات درشمه ورځي 15 درشمه ورځي هیڅ شی نشتا اخر 39 ورځ شو حضرت نائلہ پھر 39 ورځ شو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی وی امیر المومنین نن خودم رس نشتا چې تور باندې سحره وکي پښمنه چې پیو کی دوم رس نشتا وی بی بی هیڅ پروا نشتا د محمد عربی صلی الله علیه وسلم په مشن باندې داغه په مدینه کې مال هر څه قبول دی خدا زین نشم پرې خو دا قمیص نشم استه وینن خو هیڅ نه ملاویږي سبان دے بروجہ ساتے وہی صرف پنیت باندے بس مارا دا اللہ نم کافی دے دا اللہ پا نمی رجاونی والا خوا سلو اختم عورت 39 ورځې کیږي چې حصے نسکلی دیونے خوڑلی دی دا سی تکلیف پا حالت کے حضرت نائلہ ہم داو دے ہم دے بس ذکر و فکر دے حلکہ دا 2 ورځو دا 1 ورځې تند او دا 40 ورځو تند سمیگی ماخام شاہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی وی اے امیر المومنین ما تولو دو پارا ہیچ شے نشتا تڑپ کنا تڑپ حلکہ ننم خلقو کی تڑپ شتا ما خوزک دا شروع کی شعر ہوئی کسوکوائی من نشتا پا دنیا نو دا غسین کزڑ نشتا صفا دا سے موائے چی دا جذبہ نن سوا چاکی نشتا صحابہ و جذبہ وہ سمجھتا ولی نشتا الکا کسوکوائی مینا نشتا پا دنیا نو دا غسین کزڑو نشتا صفا تبخی کے دمخا کس لے دے نشینو حسین چوائی مخ نشتا زما الکا تبخی و تیغنا دے مختنی ولی دے او بیاوئی چی الکا مخ می نشتا مخ خودشتا خو تیغنا کی خو نخ کاری گا تیغنا پی جنے تبخی پی جنے کنا تا سورتا تبع وائے الکه تبه کې خو مخ نخ کاری شیشه مختونی سا زړه د صفا کا د لا اله الا الله په رګمال باندې دا زنګ د زړه نه لری کا دا زنګ د شرکیاتو د بدعاتو د زړه نه لری کا دا زنګ د کفریاتو د يرولو ځان نه لری کا الله فرمای اتقوا الله یکی الله نه ويریگا ستاسو کې پی ہوئے په ناشته تو وای الکه پولیټیکل سے بخبر شي چې سپاه صحابه کې د ایسا وی ٹک تے ٹولا تندا الوگم قبول دا اے نائلہ دا اللہ پنم باندے صرف پنیت باندے بافتارو کما خوچ مدینت الرسول کے وما اس باقی نشتا او دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا مشن کے کما نساوزی نو اس باقی نشتا آخر رجم امدا سے نیت سرونی والا ماتم پا نیت کرا چلو اختم عورت شوا
نایلا جاڑی اے امیر المومنین اشیاء نشتوی خوا بیا با دا اللہ پنوم باندے پنیت با رجونے سمحیس باکی نشتا رجونے والا خوا ورز دے دا ورز ٹیم کی قرآن مجید تلاوت تناستے دا ڈیرے ولگی ناو دا ڈیرے تن دے نراسی ٹھلے وہی بیوشی پی رازی تلاوت کئی نٹالے ہوا حلا پریوت بے ہوش شو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا جڑا دا حضرت عثمان ذو النورین مخ تراغلا وی امیر المومنین اللہ کچی دنیا نا جدا شوی وی مخ راپور تک وی چی مڑنیم خزرے میں دربان دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ولید پا خوب کی اغم آتا ہوئے چی خفکے گا ما خام لبا افطار پا حوضی کوثر باندے ما سرکائے اے نائلہ مالا حقا کپڑے تایارے کا مالا صفا کپڑے واغندا چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا دغا حال کی افطارے ہو کما زبتا پوستے کوم چی یا رسول اللہ دا سوال کوم چیز پا سوجہ باندے زبہ کڑے شما زیول حلال کڑما زما گناہ سو آخر شیعگانو سر ما سز ظلم کڑے ہو دا سبا اولاد سر دوی نیکو نو کن آغا وی آخر لس بجے وخشنو یو کسر آگے پا دیوال باندی باغی نائلہ چغے کے وی امیر المومنین باغیانو دیوالونا را پالانک رلو دن نراغلل عزت ٹوٹے ٹوٹیش وی پا دی گیرے کے عثمان ذو النورین دا سرا کشکر دین دا پار الکہ تاسو پا گیرے کی چانی ہوئی لیے الکہ اے علماء کرامو اے خطبہ اعظامو اے مدرسینو اے طالبانو ولید وظیفو دا الواگانو دا پارا زندگی ترے چرتا خو جیل تلار سے یار دا چا اولاد ہے دا چا نوم اخلے افسوس خبر ہے وہی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ارے دا سپاہ صحابہ کارکن دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنم باندے ٹوٹے ٹوٹے پروتے پو تبوت کی داغ ٹکڑے نزائی گی آغا متشدد دے او تالوا دا پارا سار بیگا لے گیا دا دین آیاتنا بدلائے رو بدلائے او تا تحیث نشتا کرے غیرت تکبیر نعرہ تکبیر سپاہ صحابہ پاکستان الکا سپاہ صحابہ دا صحابہ کرامو دا پارا دا قرآن دا تحفظ دا پارا اگا معیار حق دا پارا ٹوٹے ٹوٹے پروتے نو انا للہ و انا الیہ راجعون دا ویلو طاقت دی نشتا مڑم تشدیدین دی خدا غیر کی تباہی جوڑ اکڑا ایک پخلا کی دینا سرو خیجا بے غیرتا دا غیرت تے دا علماء کرامو الکا دین لد مجاہدینو ضرورت تے واللہ کا دا خوندانو ضرورت وی دین لدا سے مجاہدینو ضرورت تے چی چالا پیغمبر علیہ السلام پخلا باندے رب لم یزل دا فرق فی سبیل اللہ ارے تم کو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا تباہی لگ گئی ہے تمہیں کیا بغیرتی کی بیماری لگ گئی ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ سچل شیر پتا سبان دی چدا اللہ پلار کے اخپلی وینی نتو یوینو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت یہ احد پا میدان کیا غسکڑیو الکا غاخون مبارک شہدان دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک نوینی پاکی تاوینی اغینم زیادی پاکی دی الکا اغینم زیاد معززی کرے غیر گربت کو سجدہ تو کافر مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں عبادت کرے شوق سے جس کی بھی چاہے نہ اسلام میں کچھ فرق اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے الکد سپاہ صحابہ کارکن دو دین دا خدمت دا پارا آواز پر تکڑے دے داوئی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حفاظت صحابہ کرامو کڑے دے اگا صحابہ کرام چی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی لیو بلغو عنی ولو آیا الکا پا یو ٹکی باندی زنون قتل کے الکا پا یو ٹکی باندی اخپلیوینی و بیاوے
په یو ټکی باندې خپل بیبیان قربان کې، په یو ټکی باندې خپل زامن قربان کې. هغه صحابه کرام چې یو ځوی مړ شي بلې مړ شي بلې مړ شي، خاوند دې مړ دی ورور یې مړ دی، هغه صحابیات ورته وایي چې هلکه ورور دې شهید دی، وایي هیڅ پروا مې نشته، د محمد عربي د مشن او د هغه د ذات په باره کې تپوس کومه څه چل دی څنګه دی. بل قدم دی خاوند دی وفات ته، زوی دی وفات ته، وی لا ابالی، هیڅ پروا می نشتا، هیڅ پروا می نشتا. هغه صحابه کرامو داستانم ولې پرېښی بې غیرته مسلمانانو څه چل در باندې شوی. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ کله چې شهید کیږي هایسو شعرونه وای پتا آتا فلست بالی حين اقتل مسلما، فلست ابالی حين اقتل مسلما، على اي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پدار باندے ولاڑ دے صحابہ کرام مجاہدینو، وہی حق تو ایک بار نہیں بار بار کہیں گے، ارے حق ایک بار نہیں بار بار کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. الکا سپاہ صحابہ دا مشن خپل کړی دی. جمعتون کې خطبه خور سره ویلې شي سړی دا خو جنکه ویلې شي الکان ویلې شي کني شي ویلې. الکا د مولا مشن دا نه دی چې بس صرف دوره وکا یو جمعتون سو وظیفه خراو زکاتونه او سرسای اخلا دا الله د مشن او د دین د پاره هیڅ شی مکو بس الله الله خیر صلی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فلست ابالی حین اقتل مسلما، وہی ہیچ پروا میں نشتا چې زه د اسلام په حالت کې وفات کېږم، زما مرګ را روان دی خود اسلام په حالت کې، زه کمره مخو په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې، په وصی رسول الله باندې مې مرګ نه دی را روان، په الا الله باندې مې مرګ را روان دی. لکه زه مشرک نه یم، هیڅ باک به نشته. فلست بالی حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي. اے کفارو کپ خیډ ډ باندې می واړوي نو هم الله تروان یما، کپ غس ډ باندې می واړوي نو بیا هم الله تروان یم، کپ شا پریو زمانو بیا هم الله تروان یم، او کمخ په الټه پریو زمانو بیا هم الله تروان یم. هر طرف نه چی مسیرت می چاته دی الله ته. وَلِوَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَاء، دا خدا الله د پاره چې سکیږي په ما باندې کیږي. نن که په جیلونو کې پراتی نو خیر دې د الله د پاره پراتیو، نن که هات کړي زمنګ په لاسونو کې دي نو د الله د پاره دي، نن که ویني زمنګ د بدن نساسي د الله د پاره ساسي، نن که زمنګ بچي خلکو ته یتیمان پاتې دي د الله د پاره پاتې دي، نن که زمنګ خځې کونډې شوي دي د الله د پاره کونډې دي، هیچا د پاره نه دي. وَلِوَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ ممزعي. ولې هغه الله د پاره زه شهید کېږم، هغه الله د پاره ما نسا وزي او زه قتلولی کېږم. کچرې دغه الله وغواړي نو زما په ټوکړې ټوکړې بدن کې به برکات واچوي، ټول به یو ځای کې، اسباک مې نشته، هیڅ پروا مې نشته. نو حضرت عثمان ذوالنورین ته کور ته ور واوښتل، ګیره مبارکه کې رونیولو او داسې جکړه وکړه، هغه د قرآن باندې سترګې نیولې وي. وی اے حضرت اے امیر المومنین کور ته راواوښتل څه چلو کوئ اے نایله، ما متنګوه دا داسې وخت چې زه نه غواړم آخري ملاقات چې دنیا کې زما قرآن سره وشي، کله چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ما نه تپوس وکړي چې زه ورته وایم چې یا رسول الله آخري سترګې ما ستا د محمد اے محمد ستا راوړي شوي قرآن باندې زما آخري سترګې لګېدلې وې، آخري ما ستا کلام لیدلی دی، بل چا سره زما ملاقات نه دی شوی. هلکه دې خوا توجه کوئ، دې خوا دومره غونې کړه چوشي که نه ستاسو بیا کلهم توجه بدله شي. ولې دین سره تاسو رغبت شوق نشته، دا ټول مسلمانان داسې دي، ځکه خدا حال دی که. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تا
هغه باغیان ور واوختل په ګیره کې راونیولو خو هغه خپل سترګې د قرآن مجید نه وانړولې بالاخر بل یو باغی راغی نو د هغه په دې پسلي کې نیزه وواله نو هغه شهید کو او سر باندې ووالو د هغه وینې هغه دارې د قرآن مجید په دې آیت باندې پرېوتې چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. اے مولا دا قرآن د دې دپاره راغلی دی په دې کې سوچ وکړه فلا یتدبرون القرآن. الله دا ندی ویلی چې فلا یختمون القرآن دا خلق د قرآن ختمونه ولې نه کوي په حجرو کې دا ندی ویلی. افلا یتدبرون القرآن دا قرآن چې وای نو فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم باندې دا هغه وینه تویه شوې وه ستا وینه ولې نه تویېږي چل څه دی هلکه ته د هغه نه په څه شي باندې زیاتې. هغه عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شهید کو حضرت نائلہ منډې کړې نو هغه یو کس په خنجر ولګېده ګوتې مبارکې کټ شولې بیا اعلان د مدینې په ګلیو کې وکړو چې خبردار څوک به د عثمان ذوالنورین جنازه نه اوچتوي بلکل به په دې پابندي. هلکه دین د داسې خلقو را رسولی دی حلوه خورو نه دی را رسولی جمعه خورو نه دی را رسولی دا خو موږ تاسو وي د حلوه خواره کلو وشربو بس نوریس شی نشته. نو هغه 3 ورځې د هغه لاش پروتو داسې باغیانو مو چې را بغلل تپړ به ورته څپېړه به ورته ولګوله د مرګ په حالت کې. اخر په 3مې 4مې ورځې باندې 3 ورځو نه بعد د هغه جنازه وشو. محدودو کسانو وکړه د دغه میشن دپاره څه دپاره وجلی شوی و د دغه میشن دپاره وجلی شوی و. نن منگ چې تاسو ته ترغیب درکو دا لرې علاقو نه راغلیو امریکې منگ له پیسې نه دي منلي. اے غیرتی قومه تاسو هغه خلک یې چې کله دعوت تبلیغ پروګرام په دې ملک کې شروع شو تاسو غټ سرو غټ خېټو جمعه خورو دا شکایت وکړه چې دوی ته امریکې نه پیسې راځي. رست پته ته ولګېده چې امریکې نه پیسې دوی له نه راځي دا خو په خپلو ټماټرو باندې خلکو له دعوت ته الله ورکوي. اوس منګ پسې شروع کړی دی وایي دا د یهودو ایجنټ دي دا هلکه د یهودو ایجنټ څوک دی؟ بهرحال وخت کم دی خو صرف دومره وایم چې موږ خالص د دې دپاره راغلي یو چې هغه صحابه کرام چې هغوی د محمد عربي صلی الله علیه وسلم میشن دپاره ځان قربان کړی کورونه او وینه او ځان او مال هر شی قربان کړي نن هغه نمبر په ما او تا باندې ولاړ دی. سعادت د هغه چا دی چې د چا پکې نوم ولیکلی شي او ډېر بدبخته او بدترین هغه سړی دی چې په دې میشن کې د هغه نوم ونه لیکلی شي. کم از کم دا سوچ خو وکړئ چې دا د کمې سپاه صحابه د کارکنانو او د قایدینو ښځې کونډې شوي دي د چا دپاره کونډې د هغوی بچي چې نن یتیمان دي د چا دپاره یتیمان دي. نن د هغوی د بچیو باس پرس وله څوک نشته. ستا بچی په پبلک سکولونو کې سبق وایي د شهید بچیان په لارو کوڅو کې خلکو نه روپۍ غواړي. یوه پپۍ خو راکه هلکه غیرت شته که نشته؟ کم خوا تلی دی غیرت؟ دغه میشن کې پښتون قوم خو ځان له غیرتي وایي. نن ستا هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې هغه زموږ تاسو ټولو مسلمانانو اتفاقي طور باندې مور ده نن هغې ته خلک رنډې او زناکاره وایي تا کې غیرت نه راځي. په پټیو په کوټو باندې خو تاسو توپې لګولي یو بل ولی د الله د میشن دپاره چېرته د چا وینه تویه شوې ده نو سپاه صحابه صرف دغه غواړي چې په روی زمین باندې د الله د کتاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیثو او د هغه معیار حق صحابه کرامو تحفظ شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نورالاسم مارچ سن 1999 में मौलाना मुफ्ती मुनीर शाकिर से पलंडी कुतल ख्वागा खेला की عثمان ذوالنورین کانفرنس ته خطاب کولو. پته یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز تقیسخانی بازار شاته پېښور ښار. اوس تاسو د مولانا صاحب د شیخاباد پېښور تقریر واورئ. عزیزانو رب العالمین چې کله محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته راولېږلو تور تم و د جهالت تیارې وې د شرک او د بدعاتو دوره وه هر طرف نه د لات او د منات اوازونه کېدل لکه څنګه چې موجوده دور کې څوک المدد یا علی وی لکه څنګه چې موجوده دور کې المدد یا رسول الله وی
لکه څنګه چې موجوده دور کې د الله او د رسول خلاف نارې اوچتیږي، لکه څنګه چې موجوده دور کې رب لم یزال موجود دی، مدد الله نه سوا بل چا نه غوښتلی کیږي، لکه څنګه چې موجوده دور کې قانون ابدی موجود دی، فیصله د غیرو په کتابونو باندې کیږي، لکه څنګه چې موجوده دور کې ظالم تا ظالم نشي ویلې، لکه څنګه چې موجوده دور کې د مظلوم د وینو سکلو د پاره حکومت هم تیار دی، عوام هم تیار دي، مليان هم تیار دي، هر فرقه د مظلوم د وینو سکلو د پاره تیار ده. داسې دور کې رب العالمین الله جل جلاله محمد عربی صلی الله علیه وسلم د دې تمامو تیارو ختمولو د پاره راولېږلو او د صفا په غونډې ودرېدو او دا اعلان وکړو چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله، اے خلقو مشکل کشا یکیو اللہ بلے، اے خلقو مشکل کشا لات نہ دے، اے خلقو مشکل کشا منات نہ دے، اے خلقو مشکل کشا عزا نہ دے، اے خلقو مشکل کشا حبل شہید نہ دے، اے خلقو مشکل کشا یو پیر نہ دے، اے خلقو مشکل کشا شیخ الحدیث نہ دے، اے خلقو مشکل کشا یکیو اللہ دے. نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه دور کې دا आवाज پورته کو، دا आवाज خلقو ته نوې وښکارېدو، خلقو وی عجیبه خبره کوي، نوې خبره راوړې، د پلارو د نیکه خبره ختمه کې، بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، من چې کم سباندې خپل پلار نه کومندلې دي، زما پلار یا رسول الله ویلې دي، زبا یا رسول الله وایما، زما پلار نے که المدد یا علی ویلے دے، زبا یا علی وایما، زما مشرانو دا خبری کړی دي، زبم دا خبره کوم. نو الله جل جلاله چې کله محمد عربی صلی الله علیه وسلم تا حکم فرمایلو د دغه تمامو مشرکانو د تمامو مخالفینو په مخ کې هغه وی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، سجدہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے صرف تجھ کو سجدہ کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، اگر کریں گے صرف تیری عبادت کریں گے، مدد نہیں مانگیں گے، اگر مانگیں گے تجھ سے مانگیں گے. نہ علی مشکل کشا ہے، نہ حبل مشکل کشا ہے، نہ رسول مشکل کشا ہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتابوں نے لکھا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا ہے، تاریخ گواہ ہے، تمامی دنیا تا معلومه ده چې هغه مجمعنا چا ورته دا ونوي چې زنده‌باد، هغه مجمعنا چا ورته ونوي چې خوشحال شي، هغه مجمعنا هیڅ چا شاباس ونوي، بلکې فرمایي کتابونه ومنهم من تفلا، بعض خلق ور باندې توکي توکي، ومنهم من سبه، چا ورله کنزل وکي، چا ورته وي تو دهشتګرد ہے، ته خو یو دهشتګرد دی، تا یو نوې نظام راوړی دی. پاکستان کے امن و امان وہ صحابہ کرام تکنزل کے دل ہیچ چا سنوے، پاکستان کے امن و امان وہ دا پیغمبر پلونو گوتے اوچتے دی ہیچ چا سنوے، پاکستان کے امن و امان وہ دا پیغمبر درو لڑو نہ انکار کے دو کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا. پاکستان کے امن و امان وہ درے واڑا صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان تا کنزلے کی دی چاسوینا تاسو راغلے، تاسو ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ. یہی تو شر کا مبدا ہے نا. عزیزانو دا مظلومانو وینو سکل دا سنوے کار نہ دے، دا د مظلومانو په سر باندې گزارونه کول نوے کار نہ دے. ہر حق پرستا متشدد ویل نوے کار نہ دے. ہر خپل حق غختون کتا د شریع و د شر پسند ویل نوے خبر نہ دا. تمام انبیاء کرامو تا مخکنیو یزیدیانو تمام حق پرستو تا ترشو جاہلانو امدارنگی خطاب کرے ہو. نن کماؤ تا تا
په دې ملک شر پسند ویلې شي یا په دې ملک ما او تا ته شری ویلې شي یا په دې ملک ما او تا ته برعکس ظالم ویلې شي نو دا زما او ستا سعادت دی او کنه دی عزیزانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا الله داسې صحابه کرام ور کړیو مالک څنګه مخکې وې چې هغه پیغمبر انقلابی دی کتاب انقلابی دی ملګری انقلابی دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د جهاد په موقع باندې کله چې دا شام په فتوحاتو کې مصروف وو ډېر غټ لښکر راغې ډېر کثیر تعداد راغې امیر د جماعت ته دا خبره وشوه چې هلکه یاد ساتئ داسې کس راغلی دی ستا مقابله ته هغه بادشاہ راغلی دی چې هغه بادشاہ ستا مقابله کوي او مقابله کې 10,000 لښکر را لګلی دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ خبر شو فرمایي چې امیر زه به یوازې د دوی مقابله ته وځم ولی اهل شرک اهل بدعت اهل کفر باطل پرست دا هغه خلق دی چې دا پشان د مړو دي په دوی کې روح نشتا په دوی کې زندگی نشتا په دوی کې غیرت نشتا دوی کې ایمانی قوت نشتا لہذا صحابه کرام با ما سره هیڅوک نزي قسم یوازې بز زما د مردگانو په مقابله کې یو خالد ابن ولید کفی ده امیر ورته وې چې خبردار دا هرگز نشي کېدلی دا امکان نه لري بلکې تا سره به نور خلق هم زی بلکې تا سره به نور کسان هم زی تا سره به موږ صحابه کرام لیږو تا سره به موږ نور ملګري لیږو هغه ورته ووې چې زه دا هرگز نشم منلی زه قسم یوازې بزم زه قسم بیلا تیله بزم د تمامو کفارو مقابله زه په یوازې باندې کولی شم عزیزانو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ خپل امیر سره ډېر اصرار وکړو وی چې دې تمامو 30,000 فوج د پاره زه یوازې کافی اما خو خیر ډېر د اصرار نه بعد امیر صاحب ورته آخر کې وی چې نه خامخا به کسان ځان سره بوزي نو بیا یې بالآخر مجبور کو 10,000 فوج د پاره صرف 10 کسان یې واغستل وی چې 1,000 د پاره منګ یو سړی کفیو نو چې کله دوی د هغې میدان ته ووتل د هغوی مقابله شروع شوه نو د الله داسې فضلو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکه څنګه پیغمبر انقلابي دی کتاب انقلابي دی صحابه انقلابي وو نو چې کله د هغوی میدان کې مقابله راغله الله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ لا فتح نصیب کړه او تمام کفر ته الله شکست نصیب کو نازیزانو صحابه کرام هغه هستیانی دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې وطن یو مولا نوایي یو مورخ نوایي یو شیخ الحدیث نوایي یو مفتی نوایي بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اصحابی کالنجوم زما ټول صحابہ کرام دستورو پشانت دی اصحابی کالنجوم زما تمام صحابہ کرام دا سے رڼا کوي لکه څنګه چې میاشت رڼا کوي لکه څنګه چې ستوري رڼا کوي فرمائی اصحابی کالنجوم زما صحابہ کرام ټول ستوري دي بأیهم اقتدیتم کم یو قول پسی چیزے د کم یو گفتار پسی چیزے د کم یو کردار پسی چیزے د کم یو قول و فعل پسی چیزے اهتدیتم تاسو ته هدایت ملاویږي عجیبه خبر اداره چې تاسو ته د الله او د رسول خبره بیانېږي او تاسو فکر او سوچ گاډو طرف ته دا وجه دار چې تاسو د دین سره شوق ډیر زیات دی نو عزیزانو صحابه کرام چې کم رب العالمین د خپل نبی د پاره غوړه کړیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د حفاظت د پاره رب العالمین چې کم ملګری غوړه کړیو خوخ کړیو پاغو صحابه کرامو کې
یو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے هغه صدیق چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه یوازي والے وخت کې ملګری شوی چې تمامه مکه د حضرت محمد عربی صلی الله علیه وسلم نه مخالفه وا. هغه وخت کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا فرمایلی وا چې په هغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅوک ملګری نه بلکې د صرف یوازې وو د یری مقام وو د خوف مقام وو د ویری مقام وو. خو بیا هم رب العالمین داسې فضل فرمایلو ابو بکر صدیق تا الله داسې ایمان نصیب کړو په هغه دور کې هغه یوازي والا دور کې هغه د خوف او د خاطرې والا دور کې مو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا او فرمایلا 24 غنټې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشن لور کړي خلق له دعوت ور کولو. دا هغه ابو بکر صدیق دی چې په عشره مبشرو کې کثیر تعداد هغه دی چې هغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې مسلمان شوی دی. هغه نه یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم دی چې هغه تکل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دعوت ورکړه اسلام. نو د دعوت اسلام ورکولو نه بعد محمد عربی صلی الله علیه وسلم خال راغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس باندې بیعت فرمایلو او هغه مسلمان شو. نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله نبوت نصیب کو اول محمد ابن عبد الله کله چې محمد رسول الله شو نو په تمام کائنات کې اټولو نه اول رشتہ داری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ سره فرمایلا هغه که په تمام مسلمانوں کې د رشتہ داري د پاره خوښ کو نه ټولو نه اول حضرت عثمان خوښ کو. دا یو ډیر تفصیلی مضمون دی خو زه به دا درته وایم چې دا سوچ کول پکار دی دا ځان هر چاته خوګ دی اولاد هر چاته خوګ دی خو دینم خوګ دی کنه دی خوګ. صحابه کرامو خپل ځانونه خو قربان کړل خو لیکن دین یې چاته ونه غورځولو. نن دا سوچ پکار دی چې دا زمونږه سپاه صحابه اگا کم یو مشن دا پارا جنگیگی دغا سپاه صحابہ تا کم طرف نہ تنخواگانی ملاویگی دا سپاه صحابہ تا کم طرف نہ گلدانونا یا دو گلونو ہارونا ملاویگی چی دا نند دوی قائدین ٹول پا جلونو کے بندیوان دی دوی قائدین زیر خاک تشریف فرما دی. تمامو پرتیانو قائدینو تخلق گلونا غڑئی تمامو قائدینو تخلق زوارات او غاڑی له هارونه ورچي. لیکن افسوس خبره را یکیو سپاه صحابه دے چې هغه د حق आवाज پورته کړي دي هغه سنت ژوندۍ کړي دي هغه تنند سپلو غاړ هار غاړي ته پروت دا ولی نن کو خلق شهیدان دي. نو زمنګ د میشن زمنګ د دعوت زمنګ د سپاه صحابه بچی جاړي زمنګ کونډي بوري خلق تپاتی دي. نو پکار داده چې منګ تاسو لکه څنګه صحابه کرام خپل ویني قربان کړي امدارنګي منګ تاسو خپل ویني د دې میشن د پاره قربان کو. تاسو ټولو وعده ده کنه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. وہی صرف پنیت باندې بس مارا د الله نوم کافی دی د الله په نوم رجاونی ولا ښه سلو ختم اورز 39 ورځې کېږي چې هیڅ نسکلی دیونه خوړلې دي داسې تکلیف په حالت کې حضرت نائلہ هم داود هم د بس ذکر او فکر ده الکه د درو ورځو د یوې ورځې تند او د 40 ورځو تند سميږي. ماخام شه حضرت نائلہ رضی الله تعالی عنها جاړي وې اے امیر المؤمنین ما تولد پاره هیڅ شی نشتا تڑپ وکنه تڑپ هلکه ننم خلکو کې تڑپ شتا. ما خو ځکه دا شروع کې شعر وې که څوک وایي مینه نشتا په دنیا نو د هغه سینه کې زړه نشتا صفا. داسې مه وایه چې دا جذبه نن سبا چا کې نشته. صحابه او جذبه اوس هم شته ولې نشته
الکا کسوکوائی مینا نشتا پا دنیا نو دا غسینه کسڑو نشتا صفا تبخی کې د مخاکس لیدې نشینو حسنه چوای مخ نشته زما الکه تبخه او تیغ نه د مخ ته نیولې ده او بیا وای چې الکه مخ می نشته مخ خو دې شته خو تیغ نه کې خو نخ کاریږي تیغ نه پیژنې تبخه پیژنې کنه تاسو ورته تبه وای الکه تبه کې خو مخ نخ کاری شیشه مخ ته ونیسا زړه د صفا کا د لا اله الا الله په ریګمال باندې دا زنګ د زړه نه لری کا دا زنګ د شرکیاتو د بدعاتو د زړه نه لری کا دا زنګ د کفریاتو د يرولو ځان نه لری کا الله فرمای اتقوا الله یکی الله نه ويریگا ستازړه کی پی ہوئے په ناشته تو وای الکا پولیټیکل سے بخبر شي چې سپاه صحابه کې د عیسی دا وای ټیک ته ټولا تندول وګمی قبول ده اے نائلہ دا اللہ پا نم باندے صرف پنیت باندے بافتارو کما خوچی مدینة الرسول کی وما اس باکی نشتا او دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پا مشن کے کما نساوزی نو اس باکی نشتا آخر رجیم امدا سے نیت سرونی والا ماتیم پا نیت کرا چلوختم عورت شوا نائلہ جاڑی اے امیر المومنین اشیاء نشتا ویخا بیا با دا اللہ پنوم باندے پنیت با رجونے سمحیس باکی نشتا رجونے والا خوا ورز دے دا ورز ٹیم کی قرآن مجید تلاوت تناستے دا ڈیرے لگی ناو دا ڈیرے تن دے نراسی ٹھلے وہی بیوشی پی رازی تلاوت کئی نٹالے ہوا حالا پریوتو بے ہوشا شو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا جڑا دا حضرت عثمان ذوالنورین مخ تراغلا وی امیر المومنین اللہ کچی دنیا نا جدا شوی وی مخ راپور تک وی چی مڑنیم خزر میں دربان دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ولید پا خوب کی اغماتا ہوئی چی خفکے گما ما خام لبافتار پا حوضی کوثر باندې ما سرکای اے نائلہ مالا حقا کپڑے تایارے کا مالا صفا کپڑے واغندا چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا دغا حال کی افطارے ہو کما زبتا پوستے کوم چی یا رسول اللہ دا سوال کوم چیز پا سو جبان دے زبا کڑے شما زیول حلال کڑما زما گناہ سو آخر شیعگانو سرا ما سز ظلم کڑے ہو دا سبا اولاد سرا دوی نیکو نو کناغا وی آخر لس بجے وخشنو یو کس راغے پا دیوال باندی باغی نائلہ چغے کے وی امیر المومنین باغیانو دیوالونا را پالان کرلو دن راغلل عزت ٹوٹے ٹوٹیش وی پا دی گیرے کے عثمان ذوالنورین دا سرا کشک دا دین دا پارا الکا تاسو پا گیرے کی چانی ہوئی ہے الکا اے علماء کرامو اے خطبائے ازامو اے مدرسینو اے طالبانو ولید وظیفو دا الواگانو دا پارا زندگی ترے چرتا خو جیل تلار سے یار دا چا اولاد ہے دا چا نوم اخلے افسوس خبر ہے وہی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ارے دا سپاہ صحابہ کارکن دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنم باندے ٹوٹے ٹوٹے پروتے پو تبوت کی دا آغا ٹکڑے نزائی گی آغا متشدد دے او تالوا دا پارا سار بیگالے گیا دا دین آیاتنا بدلائے رو بدلائے او تا تحیث نشتا کرے غیرت تکبیر نعرہ تکبیر سپاہ صحابہ پاکستان الکا سپاہ صحابہ دا صحابہ کرامو دا پارا دا قرآن دا تحفظ دا پارا اگا معیار حق دا پارا ٹوٹے ٹوٹے پروتے نو انا للہ و انا الیہ راجعون دا ویلو طاقت دی نشتا مڑم تشدیدین دی خدا غیر کی تباہی جوڑ اکڑا ایک پا خلقی دی ناصرو خیجا بے غیرتا دا غیرت تے دا علماء کرامو الکا دین لد مجاہدینو ضرورت تے واللہ کا دا خوندانو ضرورت وی دین لدا سے مجاہدینو ضرورت تے چی چالا پیغمبر علیہ السلام پا خلا باندے رب لم یزل دا فرق فی سبیل اللہ ارے تم کو کیا ہو گیا ہے
तुम्हें क्या तबाही लग गई है, तुम्हें क्या बेगैरती की बीमारी लग गई है। इन लोगों से कह दो कि वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, सचल शेरे पता सुबांदी चिदा अल्लाह पलार के अखपली विनी न तो यवे नो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसियात ये ओहद पे मैदान की अगर सिकड़ियों अलका गाखुना मुबारक शहदान दी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा द मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मख मुबारक नवीनी पाकी तावीन अगेनम ज्याति पाकी दी अलका अगेनम ज्यात मुअज़्ज़ज़ी करे गैर गरबुत को सिजदा तो काफिर, माने सतारों में करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, इबादत करे शौक से जिसकी भी चाहे। न इस्लाम में कुछ फर्क इससे आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। अलकद सिपाही सहाबा कर कुन द दीन द खिदमत द पार आवाज पुरता करे वे दावई ची ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिफाजत साहबाए किरामो करे वे। अगर साहबाए किराम ची पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्ता फरमाई लियू बल्लिगु अन्नी वलो आया, अलक पयो यो टिकी बांधी सनूना कत्ल के, अलक पयो यो टिकी बांधी खपली विनी वो बयावे, पयो यो टिकी बांधे खपले बेबियाने कुर्बान के, पयो यो टिकी बांधे खपल जामन कुर्बान के। आगा साहबाए किराम चियोजवे मर्शी बले मर्शी बले मर्शी खावंदी मर्दे उरोरे मर्दे आगा साहबियाते वर्तवई चल करोड़ दी शहीद दे वही हिच परवा मिनिश्ता द मोहम्मद अरबी द मिशन औदाग द जात मुबारक की तपोस कौम से चल जा संगे बल कदम की खावन दे वफात ते ज्वे दे वफात ते वही ला उबाली हिच परवा मिनिश्ता हिच परवा मिनिश्ता। अगर साहबाए किरामो दास्ता नमोले प्रेखे बेगैरता मुसलमानानो से चल दरबांदी शवे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु कल ची शहीद की हाइसु शेरून बांदी शहीद शो ची दागो विनी द कुरानी मजीद पा अल्फाजु बांदी प्रेवते अलका यो तरफ ता खोचे वो गोरे यो तरफ ता खोचे वो गोरे द मुहर्रम पशपो रज की चगे वाई है शो है शो है शो है शो अल डेर तगिरी तासु पुख्ताना ने तासु द मुहर्रम पशपो की दा शरबतुना मरबतुना हो के बिया तकसीम आवे ना दा कम शिरक को बिदात हम शुरकड़ी दा प्रेरे और दे जन लोटा वालिया कब्रिस्तान तवला शी पे कब्रुनो बांधे ओबो छे यो हसनियान तगी मड़शी दी अलका हसनैनो तस्ता स्तादे कब्र नाल त चरता पेप तले दे कसंग ची तदलता ओबो छे अगजे की आगा करबला की और बांधे पणा कहे आगा ओ कचरी तगी दी बिल फर्ज नुस्ता कब्र बांधे ओबो चवलो सरा आग तक राहत रसी या दा तरीका चरता खैरुल कुरून की वा दासी शेवे। हागा हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलका दल तखो पर करबला के 10 तारीख बांधे काफिले राले 10:30 या 11 बजे जंग शुरू शो 1:15 बजे जंग खत्म शो। दा तंदवा और दा खफगानो वगा टूल उमर जोड़े हशो या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन और चे कमजे के सलवे खुरजी खुराक और खाक नवरता मिलावे दो 40 रजी अगा बागियानो दा हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुहासरा करे वादागी पर बारा की हिच फिक्र निश्ता सलवे खुरजी अगा बागियानो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान दे मुहासरा करे वाने वाला उबोर कवले ने वाला रोटे वर कवले ने वाला नसवार वर कवले ए पुख्तानो तडेरो वाय ची चेव बे पे बंद करे वे न खफकीगी खो ची नसवार पे बंद कड़ी बस वे वो जाड़ी बिया और इदली खुम दी कन न तासो टस से मसने की गिन जकम ची नसवार बंद कड़ी 40 रज मुहासरा चे ओ बोहिस शे वर्तन में लावे दो हर शे वर बांधे बंदू। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बरना आवाज कहिए उस्माना तंदे ओ लगी सरस कहे वी ए हजरत अली चिकल हो गए शमानो ब्या कुरान वायम चिकल तगे शम मुंजुना कौम बस दा कार कौमन वो बोचे तकबीर शहादत उस्मान जामिउल कुरान जामिउल कुरान। अजीजानो सलवे खुरज मुहासरावा
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخپل بچی چی دی حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما وی حضرت علی سے بدوی دمرا احترام کولو چی دوی ته ډیر په احترام باندې आवाज کولو اوچت आवाज مرته نه کولو چاته تاسو کې حضرت علی د خپل بچي دمرا زیات احترام کوي پلار خو ته دا خو دی بچی دی و اے دا اللہ بندہ دا زما بچی په حیثیت باندې ز احترام نه کوما دا د محمد عربی صلی الله علیه وسلم نوسیان دي زکه په دې حیثیت احترام کوم چرته داغو په مخ کې اوچته خبره نه وکړي چرته ورته تیز आवाज نه وکړي گزار وال دا هډیر لری خبره ده دواړو ته وای چې اے بچیو لاړ شه تقوما بابا عثمانا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دروازې چوکیداری وکړي لاړ شه چې څوک ول تاوان ونه رسي تکلیف ورته ونه رسي باغیان ته نه خلاف تقوما بابا عثمان چوکیداری د محمد عربی صلی الله علیه وسلم وسی حضرت علی چې تاسو زمنګ یاران وای چې وای حضرت علی ور سره نه لګیدا هاي هاي داستانونه جوړ کړی دي منګړت قصې د دین نوم یې هغه منګړت قصې د دین نوم یې خیره بس چې دا دین دی نو هاي شو ورته وی چې لاړ شه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دروازه باندې ودرېږي چرته تاوان او تکلیف ورته ونه رسی حضرت عثمان خبر شاغه ورته چې زما په دروازه باندې ودرېږي تاسو ته تکلیف ورسی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیه واپس کړه الته چې کله ولید حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جلال کې راغی یو له سپېړ رخلاصه کا حضرت حسن په مخ باندې اوالو بل طرف ته حضرت حسین په بل مخ باندې اوالو یا الله عجیب داستان دی یو طرف ته اوچت आवाज نه کوي یو بل طرف ته په سپېړو وਹੀ ولی د حق چا دروازه پرې خدا چې د چا د دروازې د چوکټ چاوکیداری فرشتي د اسمان کوي او دومره شان لري حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغا شان لري چې داغه دروازې ته فرشته ولاړې دي چوکیداری کوي نو تا داغوی چوکیداری څنګه پرې خو عثمان دې پرې خو تراغي وي یا اے بابا من خو هغه ولي ګلو وای زه ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا او باغستی دی پمش کې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کور له وروړي چې تګه ډېر ورځنه وبنيشت باغیانو داغه حرمت ملحوظ نظر و نساتلو بلکہ آغای پا غشو باندے آغا مشک ورطا سوریک او بو نرسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هم دارنگی خپلو بچو وغیرت ہوئے وی او بو علا ورڑے کلچ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ او بو ارلا روانی کرینو باغیانو لار کے رکاوٹ جوڑ کر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ برنولی دل وی چے خلقو ما تا حق کوئی نو بنرا کوي چې هغه بیری روما ما په خپلو پیسو باندې صحابه کرام تاغسته او وقف کړي میو هغه نه مال او خپلو بنرا کوي دا ولی وای کله چې د مسجد نبوي اسمکه تنگ شوانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو وای اے صحابه دا مسجد نبوی اسمکه تنگ شوی دا خلق پکې ناراضي دې کې چنده واچوي زاغه خلق ته د جنت ضامن یما ضمانت د جنت مالاس کړي چنده واچوي حضرت عثمان او چت شو یا رسول الله چانه و پیسہ ماخلا دا ټول اسمکه بزوالم وی اے باغیانو حق اسمکه حق جمعات چاغه ما صحابه کرام تاغسته او وقف کړي مې نن په هغه مسجد نبوی کې مال د 2 رکعاتو مقنه را کوي ظالمانو هغه کوئی چې ما اغسته او خلق لمه وقف کړي واغله یو ګټو بنا را کوي الکات درشمه ورځي 15 درشمه ورځي هیڅ شی نشتا اخر 39 ورځ شو حضرت نایلار خیر 39 ورځ شو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جاړي و یا امیر المؤمنین نن خودم رس نشتا چې تور باندې سحره وکي پښمنه چې پیو کی دوم رس نشتا
وے بی بی هیڅ پروا نشتا د محمد عربی صلی الله علیه وسلم په مشن باندې داغه په مدینه کې مال هر څه قبول دی، خدا زې نشم پرې خو دا قمیص نشم ایسته وینن خو هیڅ نه ملاویږي، سباندې بروجه ساتیو ستوره. نو عزیزانو عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ د هغه صحابه کرامنا هم یو صحابي دی د محمد عربی صلی الله علیه وسلم نفس دریم خلیفہ دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق اور پسے عثمان ذو النورین. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ هغه شخصیت تے چې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کله چې مسلمان شنو د محمد عربی صلی الله علیه وسلم د پاک مشن د دعوت د پاره خپل ځان وقف کو، نو خلق له دعوت ورکول. هغه دعوت کې عثمان ذو النورین له هم دعوت ورک. اراغه د محمد عربی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کو مسلمان شي. عثمان ذو النورین هغه صحابي دی چې کله محمد عربی صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت رب العالمین محمد عربی صلی الله علیه وسلم لورک، نو د نبوت نه بعد په حیثیت د محمد رسول الله چې کله محمد رسول الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت سترګې وغړولې، نو د نبوت نه بعد محمد عربی صلی الله علیه وسلم اټولو ناول رشتہ چې جوړ کړم د عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ سره ولګولا. د محمد په حیثیت باندې د محمد ابن عبد الله په حیثیت خو مخکم رشتہ داران وو، لونه مخکم ور کړی وي، خو چې کله محمد رسول الله شو نو ټولو ناولی چې رشتہ جوړ کړه، اټولو ناولی چې د خپل زمګره د پاره خوخ کو ناغه سو کو عثمان ذو النورین. خلق سوال کوي چې الکه عائشہ ابے زیاده مرتبه لري کنا حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها. اے تقابل صحابه کرامو کې منګه سینه کو، خو چا مجبور کړیو؟ تقابل نه کو، ټول ګولونه دي، خو چا مجبور کړیو؟ وی خلقا خدیجہ بہتر دا کہ حضرت عائشہ بہتر دا. دا خلق زکا دا سوال کئی چاگے نا فاطمہ پیدا شوی دا رضی اللہ تعالی عنہ، زمانگ دا سر تاج دے آگا ہم آگا دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا. لیکن سوال دا دے چی خدیجہ بہتر دا او کہ عائشہ بہتر دا. زڈنکے کی چوٹ مسلمانانو توایما چا سره چې نکاح د محمد ابن عبد الله په حیثیت باندې شوی او هغه خزه هرگز هغه خزه مقام ته نشي رسیدلی چې هغه سره نکاح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت باندې شوی او د چا نکاح چې په فرش باندې شوی دی داغه مرتبه هرگز هغه بیبي ته نشي رسیدلی چې داغه نکاح په عرش باندې شوی دی. دا خود حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مقام دی. کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړه نو محمد ابن عبد الله، نو د نوم صرف محمد رسول الله نو بلکې صرف محمد ابن عبد الله. او کله چې عائشہ سره نکاح کړه نو نوم یې سو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه بیبی دا چې د دې نکاح په فرش عرش کې شوی او فرش کې نو شوی. دا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ په باره کې چې کم کانفرنس ته حضرت عثمان ذو النورین څوک دی؟ عثمان ذو النورین هغه شخصیت ته چې کله محمد عربی صلی الله علیه وسلم د نبوت په هغه منصب باندې سرفراز شو نو په تمامو بنو هاشمو کې تمامو قریشو کې سترګې وغړولې چې زما د لونو د پاره به بهترین شخص څوک وي. نا ټولو ناول یې چې نظر ولګېدو نو هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه خپل لور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها د هغې سره نکاح وکړو. او بیا ګوره په دنیا کې د بهتروالي د پاره دوه څیزونه دي، یو د هجرت یو د بدر.
کله چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ملګری د مشرکین مکه نه ډیر زیات تنگ شول، رب العالمین طرفنا ورته ندا وشوا، رب العالمین طرفنا حکم وشو چې یا رسول الله دا خپل ملګرو ته د اوس د وطن د پرې خودلو حکم فرمایا. نو ټولو نه اول هجرت چې کړه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې داغه په خوا کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم لوروا واغه روان شهب شوته هجرت وک. بیا چې کله د بدر واقعه را رب العالمین خوخوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتنګانو صحابه کرام د بدر د پاره تیار دي. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ادا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سترګو نه اوښ کې رواني دي چې یا الله کچری د دې ته مردارې ته پاتې کېږم، دا خو زما بیبي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده، زما بیبي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده. یا الله کده دې ته مردارې ته پاتې کېږم نو غزوه بدر را نه پاتې کیږي، او که غزوه بدر ته زمانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور پاتې کیږي. ګور ورته عرش نے رب العالمین جبرائیل امین راولېږلو یا رسول الله حضرت عثمان ته ووایه چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د لور ته مرداری دی وکي، او د ما عرش کې شمار کړی دی د بدر په مجاهدینو کې، بس د شمار دی پکې. کله چې بدر ته لاړل، بدر کې کله چې مال غنیمت تقسیمېده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واه سره واغسته کې خوا صحابه کرامو تپوس ته نو که یا رسول الله تمام حصے دي تقسیم کړي، دا دې چاته خیرا وای دا د هغه چا حصہ ده چې هغه عرش کې د بدر په مجاهدینو غازیانو کې الله شمار کړي دی، هغه حصہ ده. کله چې راغې نو حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها فوت شوه، عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ جاړي سترګونه اوښ کې بهيږي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید وی اے عثمان زستا سترګو کې اوښ کې نشم کتلې، والله ستا خفغان نشم برداشت کوي. و یا رسول الله پدې نه جاړم چې زما بیبي وفات شوه دا، جاړم پدې باندې چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم لور نه زما کور خالی شه دی پاره جاړم. وی ښا وی والله عثمان زما د داسې سینه ټنډه کړې ده، زما د داسې سینه یخه کړې ده چې دا بل لور ما اعلان وکړ مخفه کېږه، ستا سترګو کې زه اوښکې لیدی نشمه، بلکې ما د دویمې لور ام کلثوم نکاح هم تا سره وکړ، بله لور یې موله ورکړه. وخت تېرېده هغه هم وفات شوه. محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمائی اے عثمانا زما دې پر رب ذوالجلال باندې قسم وی تانزد. ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړي بازار پیښور خار. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له
وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكسوك واي من نشتا پا دنیا نو داغ سینک زڑ نشتا صفا وی کسوک وائی من نشتا پا دنیا نو دہغ سینک زڑ نشتا صفا ولی تبخی کے دمخ عکس لیدے نشنو حسن چے وائی مخ نشتا زمان کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق کا بانکپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. درود شریف ہوا ہے. عزیزانو د سپاہ صحابہ د پاک و عظیم مشن د خاطرہ منگستاسو پا خدمت کے امدارنگی اکابرین حضارات قائدین سپاہ صحابہ مولانا عطا الرحمن صاحب فاروقی امدارنگی نور ملگری دغ سپاہ صحابہ پاک مشن پا خاطر دی لرے علاقے تا حاضر شویو. عزیزانو بلا تمہید دا چون کے جلسات دا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا شان پبارک منعقدہ شوی دا نو لہذا بلا صد تمہیدہ یو سو خبر کول ستاسو پوڑان دے کوم. اسے خو سپاہ صحابہ تاریخ دا شہیدانو یو لڑلے شوی داستان دے. سپاہ صحابہ پا ملک یو حغا مظلوم جماعت تے چی دا دوی عالمان کلا تاسو لپا سٹیج باندے پا نظر رازی نو غالب یقین دائی چی دا با پا لگو وختونو کی زمنگ مخی کے بیانی ولاد. اسے خود مرگ ہیچ چا پتہ نہ لگی. اللہ فرمائی لی اذا جا اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. لیکن قائدین سپاہ صحابہ دا شہادت او دا مرگ پا پلیٹ فارم باندی سر فیرستی. اغا وجہ دادا چی دا حق جماعت تے
چې دوی د کم چا نوم اخلي نو د هغوی په نقش قدم باندې هم روان دي. عزیزانو منګ چې د چا نوم اغستونکي یو هغه خلق صحابه کرام دي، هغه خلق دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غوی په باره کې فرمایي اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. اے د تمام کائنات مسلمانانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کئی اصحابی کالنجوم، خبردار صحابہ کرام دا عام خلق و پشان شمار نکے بلکہ صحابہ کرام حقا پاک ہستیانی دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاگا پشان دستورو دی چی کم یو پس روان شے نو گمراہ کیگی بنا سیدہ لار طرف تبراوانے دو دوی لار حقا لار دا چی سو کم ورباندیزی نو دا لار ترکستان تا ندتلی سیدہ جنت تا تلی دا. وی کبل چا پس روان شی کی دلی شی چی جہنم تا دی روان کی. خو صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. روایت لگ ضعیف تے خو چون کی صحابہ کرامو کی ہر یو داس دے لکن مروس پوگ میں کم یو پس چی روان شنو آغا د ہدایت دمرا مطمئن یما تا سر زما دمرا محبت تے دمرا زیاد ز پتا باندے عاشق یما کچر زما سلوی خلونوے نو ما بیو بلی پس تا تا نکاح کولے کچھ وین. یکی بات دیگر دادو عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ شان دے اخوی وجودا خبر دا چنن سنی دمرا غافل سنی دے چی شیعگانو دا غوی پا کتابونو کی شیعگانو دا غوی پا زبانونو باندے د ذوالنورین ٹکے نغواڑی غنی 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 عثمان غنی الکا غنی سی شئی غنی پا صحابہ کرامو کی نور نو دا خود شیعگانو حقا تحریک دے چی اغوی کلا تا ذوالنورین وائنو دا اغوی پا عقیدہ باندے زد پریوزی اغا داتینا مراد اخلی خوپو قوم دے تاسو بشان غافل اخو ندے آغا وی چې کله ذوالنورین وای نو د پیغمبر علیہ السلام نوری لونی ثابتی گیا خو وینا سیوا نه منی وی چې سره وینا ځکه هم خطبو کې د سلور واړو نمونه اخلو چې کم سنیان دي چې کم پینې دي خبر امبلو کو تول کې راغلی دي نو آغا بس همدار و ذریاتی هو بس ختم. الکا کوئی سوچ کړه دے کچری دا سنی قوم ذوالنورین وای احادیثو کې ذوالنورین راغله دے نو بیا خدا زمنګ په عقیده زد پریوزی نو ټکه کې خو یا ډیر لوی غنی او ولکه غنیان په صحابه کرامو کې نور نو خلکو په زبان غنی غنی عثمان غنی ذوالنورین ټکه اوران شي الکه ذوالنورین وای چې د شیعاګانو په عقیده باندې زد پریوزی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ السلام دولونی ور کړي وي او نن سبا د هغه چا شان چې هغه ولور ور کړي وا هغه د هغه چا شان نه زیات بولی چې چاله دولونی ور کړي. زمنګ دواړه د سرتاجونه دي خو تقابل ته چا مجبور کړیو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وا یو رض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو کور نہ راوتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مٹ باندے کے نوالے دے حضرت حسین لے گوتوار کڑے دا یا حضرت حسین پر مٹ باندے کے نوالے دے حضرت حسن لاس نرانی ولے دے راغلا پیغمبر علیہ السلام کا جاڑی چغی واوری دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلور چغی دی کل چپلار واوری بے برداشت کولے نشی وی ولوری ولی جاڑے وجہ صدا چی داتا چغی وائے ولوری زستا چغی آوری دلے نشما وی یا رسول اللہ زد داسی سڑی لور کڑے اما زبیا غصر وقت راول نغوارم اما خپل کور کے وساتا یا رسول اللہ وی ولی بچیا وجہ صدا وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو جہل لور سره نکاح کول غواړي زد دشمن د لور کور کې
دشمن لور په خپل کور کې ساتل نه شما زاغه سره د سوکنه والا زندگی داغه سره د بنتوب زندگی برداشت کول نه شما دا ابو جهل لور کوي حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات غصه شه لاړو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تاسو کوئی چرته ده چې وای کته په جمعات کې پروت خاورو کې وای قوم یا ابا تراب داسې د بخې سره واله قوم یا ابا تراب نن خو ابا تراب ټکه دی ډیر په عزت استعمالي پیغمبر علی السلام په ناراضګۍ سره فرمایله ډېر غصې نه ویل قوم یا ابا تراب پورته شه په خاورو کې خړه تعالی چالور در کوله ته خو غریب سړی وي لار شاہ عمر فاروق و حضرت ابو بکر صدیق و حضرت طلحہ وغیرہ راو غواړه ابو بکر و عمر راو غواړه یا رسول الله لور استادا بی بی دا حضرت علی دا دو حضرت ابو بکر و دو عمر پا کس کار دے اول را غواړي الکه خپل کتاب دے وګوره خپل کتاب ستاب کتاب کې علل الشرائع و دے ګوره خپل کتابونو کې ستاب کتابونو کې لیکلي دي چې هغه سره دا ربط سو چې غیر غختل وای زکا چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها رشتہ چا غخته وا ابو بکر او عمر فاروق دا راغلی و چې حضرت علی له لور ورکا ویراوي غواړه زما په لور تکلیف ته او دی غخته وا نن دې ما سره خبرو کی راوي غخته کې ناستل حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په چهره باندې ډېر د غصه آثار دي اے طلحہ لارشا نادے بن ناس الصلاۃ جامعۃ اے طلحہ لارشا نادے بن ناس ټولو خلق ته आवाज کا ټول دی راشي جمعه دکش مسجد نبوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چهره د غصه نه تک سره ده لکه عثمان شان سره لوب مکوا ټول خلق حیران دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چرته پتندی باندې ګونځ نه وراغله اغه نن غصه ده یا الله سوای و ودره ده حمد و ثنا نه بعد و چې اے عمر اے ابو بکر دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رشتہ تاسو مانه غوښته و د حضرت علی د پاره ورنه د دې غربت د دې فقيري ماته معلومه و خود تاسو په وجه ما ور کړی و او نن زما لور خفدا دا ابو جهل لور سره نکاح کول غواړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا دا سے आवाज کو د تمام خلق په مخ کې ویلا یجتمع بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع بنت عدو الله فی بیت واحد وی زما دې په خدای باندې قسم وی چې د الله د رسول لور د الله د دشمن لور سره په یو کور کې نشي جمع کېدلې نو بس نتیجه دا ده چې طلق ابنتی میری بیٹی کو طلاق دے دو بس ختم بس میری بیٹی کو طلاق دے دو اللہ کے دشمن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر ڈالو جب تک میری بیٹی تمہارے گھر میں رہے گی اس وقت تک تمہارے گھر میں اللہ کی دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی طلق ابنتی الکیوزے کی دو لڑور کڑی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا کله د شکایت موقع نه دا ملاو شوه بلکې دا وایي چې زما د په خدای باندې قسم وي کسلوي خلوړه مې وینو ما به پتا باندې یو د بل نه بعد قربان کړي وا او دلته ور کړي دا نو هغه هم دومره خفه کړي دي چې تمام خلق په منځ کې اعلان کړي چې لا یجتمع بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع بنت عدو الله فی بیت واحد یو کور کې د الله د دشمن او د الله د رسول لونی نشي جمع کېدلې طلق ابنتی زما لور له طلاق ورکا د عثمان ذوالنورین شان سره هم چړه کنه هغه عثمان ذوالنورین چې د هغه شهادت واقعا افسوس دار چې ټیم ډیر کم دی هغه ز بیانول نه غواړم خو ډیر په ظلم باندې شهید شو مدینه الرسول کې هغه ذبح کړي شو مدینه الرسول کې داسې په ظلم